سلامونه مې ومنه ډېر قدرمن تراب صاحب، څنګه یې؟ ښه یې جوړ یې؟ علیکم السلام ورور جانه، ښه یې؟ صحت مو ښه دی؟ تاسو ښه یې؟ ژوند ښه دی ملګري دوستان؟ الحمدلله د خدای فضل دی تراب صاحب. ډېره مننه تراب صاحب. قسمت خان مثالي ما د وصال ادبي پاڼې مسؤل. قدرمن تراب صاحب، په ټولنیزو رسنیو کې اوازې دي چې تراب صاحب نیول شوی دی، نو زما په شمول ستا اکثره مینوال خفه دي او تشویش لري. نو ته خپلو مینوالو ته څه ویل لرې؟ همداسې ده او که دا تشې اوازې بولئ؟ نه، زه له چا نیولی یم او چا راته د تهدید زنګ وهلی دی، نه داسې څه ستونزه لرمه. ځینې ملګري دي بیا ځینې وخت کې له ځانه خبرې کوي، زه ته هېڅ قسمه ستونزه لرم، دم ګډی یم، په روزانه کار باندې لګیا یم، روزانه ژوند پر مخ باندې روزم یا د ټوک کار او ما ته هېڅ ستونزه نشته، نه د ژوند تګ وخت دی او زه څه خبره روزانه ژوند دی هغه پر مخ باندې وړو، زه هېڅ ستونزه نه لرم. ډېره مننه تراب صاحب، خوشحاله شوم چې تاسو ته کوم تهدید نشته او ارامه ژوند مخکې وړئ. نو بیا هم مننه چې موږ ته د وخت راکړو، له تا څخه ډېره مننه. سرهسک او سرلوړی واوسئ. که اخر کې کوم خدمت وي نو په موږ غږ وکړه او امر وکړه. وایم مدرانه لره صاحب، سلامونه ټولو دوستان ته، ستاسو صفحې نه د افغانستان ټولو وګړو ته، خارج کې که داخل کې زه د اطمینان ورکوم، زه بیخي ډاډه یم، ارام یم، هېڅ ستونزه نه لرم. شکر الحمدلله، په خپل ځای باندې یم او خپل ځای باندې خپل روزانه ژوند پر مخ بوځم.